د پیغلې نجلۍ په کوم اندازه ذکر باندې زړه یخیږي او خوند ورکوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او برزن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د پیغلې یا تازه نوې پیغلې نجلۍ په کومه یا په څومره اندازه باندې ذکر باندې زړه یخیږي یا هم ورته خوشحالیږي. لکه څنګه چې تاسو به ډېر اورېدلي وي چې کیدای شي د داسې خلکو نه به مو اورېدلي وي چې ووایي چې آیا پیغلې نجلۍ غټ ذکر ته خوشحالیږي، خو نه، داسې نه ده. په روسیه کې ساینسپوهانو ویلي دي چې هیڅکله هم او روانشناسانو چې داسې مه خوشحالیږي چې کوم سړی غټ ذکر لري نو هغه څخه د میرمن هم خوشحالوي، خو دا داسې نه ده. ځکه که چیرته غټ ذکر وي او میرمنې ته وخت نشي ورکولی او نشي خلاصولی، نشي خوشحالولی، نو دا خو هسې بې ځایه ده. هغه خلک چې د ذکر په دې اندازه باندې خوشحالیږي چې زما ذکر غټ دی او میرمن به هم خوشحاله وي، خو نه، داسې نه ده. د کومو خلکو چې په ذکر کې زور نه وي یا قوي نه وي نو هیڅ د دې ته نه خوشحالیږي چې د چا غټ دی او د چا وړوکی دی. میرمنه هغه ذکر ته ډېره خوشحاله وي د خاوند هغه ذکر ته چې هغه ته وخت ورکولی شي، یعنې انزال کولی شي. هغه ذکر به په څه تندر لګي چې هغه میرمنې ته انزال کولی نشي یا هم خوشحالولی نشي. اکثره خلک داسې دي چې ذکر ډېر غټ وي، خو چې کله بیا د سیکس یا د کوروالي وخت راشي بیا ډېر زر انزال کېږي او میرمنې ته شا وراړوي. نو د دې څخه هغه صحیح دی چې کوم وړوکی وي او وخت لري او میرمن انزال کولی شي. نو هغسې خلک بیا وایي چې سوچ کوي چې کیدای شي په غټ ذکر کې ډېر خوند وي، یعنې ډېره مزه وي او میرمنې ته ډېر خوند ورکولی شي. نو دا داسې نه ده. وړوکی ذکر دې اوسي خو چې میرمن انزال کړلی شي. تر ټولو بهتره لاره دا ده، په غټ ذکر خو هېڅ هم نه کېږي. که چېرته غټ ذکر ولري یا هم غټه شرمګاه او میرمنه هم غټه وي نو بیا تاسو کولی شئ، که چېرته غټه میرمن وي غټه ذکر وي خو باید قوي اوسېږي. که داسې نه چې یو خو داسې وي چې ذکر وي هم غټ وي او میرمنه یې هم وړه وي نو بیا ډېر ظلم دی. ځکه چې ستا ذکر غټ وي د میرمنې او میرمن مو وړه وي بیا هم تاسو میرمن نشئ انزال کولی، نو بیا دا ستاسو ناکامي ده. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.